آیا اشرف غني رښتیا کابل ته راځي؟ حقیقت څه د چا ولې او څه ویلي؟ سلام، ستړي مه شئ. نن په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاوې خپرې شوې وې چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني کابل ته راځي. دغه ادعاوې وروسته له هغې خپرې شوې او زیاتې شوې وې چې کابل نیوز ته منسوب یوې فیسبوک پاڼې چې املایي ستونزې هم لرلې لیکلي وو: ذبیح مجاهد له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې کړې او په روانه میاشت کې د راتلو ژمنه کړې. دوی لیکلي وو چې مجاهد وایي چې د غني د راتګ لپاره به مراسم په راتلونکو 4 ورځو کې ونیسي او د راتلو سره به غني ته یو لوی وزارت وسپارل شي. دغه پاڼه تر 48,000 زیات تعقیبونکي لري، خو د کابل نیوز خصوصي ټلویزیون یو خبریال وایي چې یاده پاڼه جعلي ده او له څه مودې راهیسې ناسم راپورونه خپروي. د افغانستان د سرپرست حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ویلي چې دا خبرې ناسمې دي. نو بنان د محمد اشرف غني د راتلو خبر یو اوازه ده او ډاکټر غني هیواد ته نه راځي. یاد دې وي چې محمد اشرف غني دا مهال په متحده عربي اماراتو ابوظبي کې دی. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو شپږ ته راځم، ویډیو به کوم کې خدای مسپارم. د الله په امان.